سلامونه ستړي مه شئ قدرمنو هېوادوالو تمدارم چې ټول به ښه یئ د صحت او عافیت پر جامو به سنبال یئ. تاسو به زموږ بېلابېلې خپرونې لیدلې وي او دا ځل د یوې بلې متفاوتې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې حاضر شولو. دا خپرونه به داسې چې ګرځو به په جلال آباد ښار کې په خیر سره او دا ځل د جلال آباد ښار کوڅه په کوڅه او نقطه په نقطه راغلم او تر تاسو سره شریکوم. هیله سره پاتې شئ او د دغې خپرونې نه پوره خوندونه واخلئ او خپل ښار، خپل کلی او خپل وطن او خپل ښار له مودو وروسته راسره وګورئ. تاسو مسافر یئ، په بېلابېلو هېوادونو کې به یئ، نو ومې غوښتل چې تاسو سره دغه خپل ښار کوڅه په کوڅه او سړک په سړک شریک کړم. زه چې په کوم ځای کې روان یم دا د کامې اډه د چړۍ لاندې دی. دغه ځای ته چشمه خانجي وایي او دغه یې بیا چوک دی. نو تاسو راسره پاتې شئ، خپرونه به همداسې مخکې غځو. له دې ځایه مې حرکت پیل کړو، په خیال سره ځم به تر کونړ اډې پورې. د کونړ اډې نه مخکې به د پل بېسوده پورې ځم او پل بېسود نه رامخکې به بیا چې هر ځای پورې رالو په خیر سره. دا بیا د کامې اډې چړۍ لاندې هغه ساحه ده چې چوک دی او چشمه خانجي ورته وایي دې ځای ته. اوس دغه سړک چشمه خانجي ته تللی دی تر پورته ځای ته نه پوهېږم ګارنیزیون چړۍ ورته وایي. ګارنیزیون چړۍ پورې دا سړک تللی. دغه کوم طریق چې زه پورته روان یم دغه بیا د بېسودو طرف ته سړک دی، بېسودو پل ته راغځېدلی سړک دی. دغه ځایونه بیخي ښایسته شوي دي دا ځایونه او نوې آبادیانې پکې شوي دي. راسره پاتې شئ، مخکې ورځو او په دې لاره به له هېوادوالو سره هم کیسې کوو او دغه سړکونه هم په تاسو باندې ګورم. دغه کوڅې سړکونه ټول په تاسو سره شریکوم. تاسو راسره پاتې شئ، خپرونه تر پایه وګورئ او که کېدای شو نو زموږ یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ او دا راته په کمنټ کې حتما ولیکئ چې چېرته دا خپرونه تاسو خوښه شوله، چې داسې نورې خپرونې درته برابرې کړو که نه او په کومو سیمو کې درته برابرې کړو، کومو ساحو ته لاړ شو. ځکه زه هڅه کوم چې په دې خپرونه کې تر کونړ اډې پورې لاړ شم. دغه ځای کې چې دغه یوه کوڅه تاوه شوې ده چپ لاس ته، دا بیا د خیري ولسوالۍ اډې ته تللې ده. پورته چې کوم چړۍ و هغه به کامې اډې چړۍ ورته وایي. زه به خواري وکړم چې تاسو یې راواخلم دا چړۍ. دا پورته چړۍ چې ګورئ دا د کامې اډې چړۍ و او اوس روان یو په خیر سره تر پل بېسوده پورې. راسره پاتې شئ هېوادوالو او خپرونه تر پایه پورې وګورئ. نه پوهېږم چې دا به کوم نن د جمعې مبارکه ورځ ده، فکر کوم کوم ځای کې ودونه دي، دوه موټر یې د بر کې ګلپوش کړي دي. راځئ دا ګلپوش هم در باندې وګورم چې څه رقم ته ګلپوش کړی دی دغه موټر. ډېر ښایسته دی ماشاءالله. دا د ګلپوشونو زموږ او تاسې وطن کې به دغه رقم ته موټرې ګلپوش کېږي. هلته وګورئ یو دوه دانې هغه ځای کې درولې دي، ډېر ښایسته دي. او موږ د بېسودو پوله پورې روان یو په خیر سره. راځئ راسره پاتې شئ، په لاره به دغه هوټلونه هم در تاسو ته باندې ننداره کړم. دې هوټلونو کې څه پخېږي، څه رقم ته پخېږي. تاسو به نه پوهېږم مسافر یئ چې د کوم ملک به مسافر یئ تاسو په خیر سره. دغه بیا شیریخ پخېږي دلته. ته څنګه یې وروره؟ ستا پیژنم څه دی؟ جوړ یې بخیر یې خیریت دی. ته څنګه یې؟ الحمدلله بخیر یې خیریت جوړ دی. یې ورخی الله دې ښه څنګه دی. روان یې پیاده؟ ولاړه چکر ته لاړ شو چېرته باندې کوم پارک ته. پارک ته دی؟ او پارک ته لاړو خو چېرته سینغال نه لاړو بېسودو پوله. بېسودو پوله دی؟ او راځه د بېسودو پوله پورې خو زه هم روان یم. ځان سره به دې بوځم چې ورک نه شي. نه ورکېږم انشاءالله. نه ته ما بیا چې ورک نه شم، که زه تا بیا چې ورک نه شم. زه به تا بوځم چې ورک نه شي، ځکه ته خو ماشاءالله ګرځې ډېر که نه. نه زه خو نه ګرځېږم، خو اوس د هېوادوالو ویلې چې موږ ته داسې یو خپرونه برابره کړه چې د کامې اډې چړۍ نه تر بېسودو پوله پورې یا تر کونړ اډې پورې. نو بس په دې مسیر روان یو. خوښ یو ته هم راسره ملګری شولې. نو راځه چې داسې لاړ شو هېوادوالو ته به دغه ځایونه وښایو. دغه نوی جوړ شوی هوټل دی ان تر کندهار نه دلته خلک راځي. کندهار نه ورته راځي ماشاءالله. ماشاءالله ټول هغه خلک راځي ولې نور ولایتونه راځي. ډېر ښه ډېر ښه. دغه بیا چکن څه ورته وایي؟ چکن ورته وایي. چکن خو چرګوړي ته وایي. چکن سیجي ښه. چکن بریاني. ډېر ښه ډېر ښه.
دا او دا کوڅه کومه کوڅه ده ته به دلته بلد یې که دا نه چې دا مسلک ته ودرېده دا لاره نه چېرته ده دا کمپون نه شاته مسلک ته ته دې دا کوڅه راوالو چې دا کوم ځای ته وتې ممکن ډېر خلک یې وپېژني دا کوڅه راځه نو ما سره ملګری شه چې تر هغه ځایه پورې دواړه چکر ووهو یا ته ورک نه شي یا زه ورک نه شم صحیح دی دا کوڅه کوم ځای ته وتې وه دا مسلک ته ودرېده کمپون نه شاته ځای کمپون نه شاته وتې دا کوڅه او مخکې خو افغان ترک لیسه راځي مخکې افغان ترک لیسه راځي هغه چپ لاس هغې ته مخامخ شلی بیا کمپون ګلکریم مارکېټ دی ها کمپون ګلکریم مارکېټ دی ډېر او بس هغه خلک یې پېژني چې مثال مسافر یي د دې ځای نه تللي د دې ځای مسافر ماشاءالله ډېر تللي د دې ځای نه ډېر مسافر د دې ځای نه تللي دي دا خبره خو ده په ننګرهار کې زیات مسافر تللي د دې ځای دي کمپون ګلکریم هر کس چې ګوري نو زه کور نه یو کس خارج نه تللی ځکه خو یې موږ ته ویلي دي چې د کمپونو شاوخوا سیمو سره تاسې وکړئ بالکل بس دغه هغه ځایونه دي چې بس مثال خلک ورته تللي دي هماغه ځای ده ډېر ښه او دغه مالټې دي که نه دا مالټې دي دا به د افغانستان دي که د ایران نه راغلي نه د افغانستان مالټې دي افغانستان خپلې مالټې دي د ماشاءالله ته خو مو ښه بلد یې په دې کوڅو کې ته هم د همدې ځای اوسېدونکی یې زموږ کور چې دی همدغه ګلکریم مارکېټ کې دی دلته ستاسو کور او دی او او اصلا د کوم ځای اصلا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کونړی او کونړی کونړی دا چې وایي چې کونړی د څه ښکته پورته ورته وګوري اوس موږ ته چې مثلا ووایي چې هلکه ننګرهاری یې که نه خو ورته وایي هو موږ ننګرهاریان یو خو چې کونړي ته وایي کونړی یې څه ښکته پورته ورته وګوري دا ولې بس د خلکو حال دی نو چې بس هر رقم فکر کوي که نه کونړ ته ماشاءالله کونړ خو ډېر غیرتي خلک دي ډېر باغیرته ولس دی او ډېر مېلمه پاله ولس دی د کونړ دا قدرمن هېوادوالو وګورئ دا د افغانستان خپلې مالټې دي کیلې دي خو یو بدبختي دا ده چې سړک په سر یې خرڅوه موږ او تاسې دغه ډېره غټه لانجه ده وخت ناوخت دغه سړکونه داسې بند شي چې د بیخي خلاصېږي نه دغه روژه کې به تر اینا هغه پیسو د پول پورې دغه سړک بند و که نه راځه په خلکو باندې لاره کې کېده دغه هېوادوال سره به هم خبرې وکړو چې دا څه وایي سلام علیکم وروره ښه یې خیر یې خیرت دی خدای دی څنګه د سودا مودا دې خرڅېږي که نه بس شکر دی وخت تېرېږي وخت تېرېږي او څومره سودا دې پښې دې وکړل که نه کړم د مڼې دې راوړي دي مڼې د کیلې د کیوي دا وروره ها په لګیا یې ګزاره کېږي شکر دی د مڼو من په څو ورکې مڼه دا خلطه 200 روپۍ ورکوو ښه مڼه من دي پکې که نه که درې چارکه دي نه من چېرته من چې سړی وي هسې وي خلطه ده او کیوي کیوي 80 روپۍ ډېره مننه مبارک څنګه دی کار چې کېږي که نه کېږي خدای شکر دی کېږي ځکه خو ورته ولاړ یي سور په سودا به دې کړې تر اوسه پورې یاره خر دیاړي پاتې کېږي سودا ته به صحیح ساتو بس چې صحیح دیاړي پاتې کېږي ډېره ده بس شکر ښاروالۍ خو دې نه تنګوي نه هېڅ خبره دا ډېره مننه څه خدمت خوشحاله ډېر مننه قدرمنو هېوادوالو دا زموږ استازو هېوادوالو دلته چې د سړک په سر باندې کیوي وي کیلې وي او مڼې وي که نه دا یې راخیستې وي دا یې خرڅولې دا افغان ترک لیسه ده که نه ښه دا نه ده دا څه شی دی دا ګودام دی دغه ښه دا دولت ګودام دی مثال کوم زاړه شیان یې موټرې دغه یې هلته دلته او دا کوم ځای دی په خیر دا دا لارم ته مسلک ته مو دا زنګوي ته مو دا کمپونو ګلکریم مارکېټ ته مو ښه دا کمپون دی دا ډېر ښه ډېر ښه ډېر او دا سرکولار رښتینې زه خپله دې مکتب نه فارغ شوی یم دې وخت نه فارغ شوی سرکولار رښتین دی پوهان سرکولار رښتین مکتب دولتي دی دولتي مکتب دی ته چې هېوادوال ته دا مو ښایي کېدای شي ډېر خلک دې نه فارغ وي کېدای شي او ډېره بښنه غواړم او تاسو پورې تعارف هم نه کړی ستا نوم زما نوم سمیع الله دی ولد نجیب الله د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ او بس نرسنګ نه فارغ شوی یم ماشاءالله ناسه کال لپاره او وظیفه او وظیفه مې نه ده کړې اوس عملي کار کوم شفاخانه کې سپین غر مومن شفاخانه کې عملي کار کوم خزان لنډ راووتلې نو هو لنډ راووتم ته د جمعې په ورځ باندې دا برداشت موږ ستاسې د هېوادوالو حال دی موږ باندې بایسکل کټ یې وکړې خپله لښتي ته وغورځېده دغه افغان ترک لیسه ده که نه هېوادوالو وګورئ دا د افغان ترک دولتي لیسه ده دولت لخوا دولت لخوا نه خو ثبت ده نو فیس اخلي شخصي ده خو له پوهنې وزارت سره ثبت او راجستر هېوادوالو وګورئ د افغان ترک لیسې مخه در باندې وګورم او دې خوا ته په خیر سره چې دی دغه کومه کوڅه تا وښودله هو زموږ کور دې خوا دی ښه دې خوا ته دی ته هو زم دې خوا ځم خو که ما ته ستا امر خدمت وي ډېره مننه په خیر زه را سره خو راځم مشکل تا خو وایي چې زه تا سره ځم او تر بېزو پوره پورې کور ته ځم لکه څنګه الله رالی چې د سره ونسکو راځه راشه ډېره مننه په خیر شي کور ډېره مننه مخه دې ښه شي خدای مخه دې ښه شي مخه دې ښه شي قدرمنو هېوادوالو دا ها نه موږ داسې په دې سړک باندې ورځو هېوادوالو ګورئ دا کوڅه نه پوهېږم چې کوم ځای ته ودې ده موږ او تاسو ډېری هېوادوال دلته په دې لاره باندې او د دې کوڅو باندې به ګرځېدلي دې کوڅې به یې لیدلي
تاسو راسره پاتې شئ ورځو په خیر سره مخ ته همداسې د هیوادوالو حال احوال له تا سره شریکوو او هم در باندې دغه کوڅې او سړکونه ګورم ماشاءالله په وروستیو کلونو کې د جلال آباد ښار ډېر پرمختګ کړی دی ډېر ښایسته شوی دی ډېر ښایسته شوی جلال آباد ښار تاسو وګورئ د جلال آباد ښار ښکلاوې وګورئ او تاسو به راته په کمنټ کې حتما دا وایئ چې داسې خپرونې درته نورې برابرې کړو که نه او کومو سیمو ته لاړ شو په کومو سیمو کې درته خپرونې برابرې کړو ځکه دا مسیر خو موږ رانیولی او د کامې اډې شړۍ نه تر کونړ اډې پورې به انشاءالله ځو او لاندې د بیسي د پل نه لاندې چې کومه میله ترسره کېږي نن ډېری هېوادوال راځي هغلته میلې کوي ډېر ښایسته تفریح دپاره ځای دی اوړی لږ لږ راغلی ډېر نه ځکه نن د حمل میاشتې فکر کوم شپږم تاریخ ته جمعې مبارکه ورځ ده او بیا په جمعې مبارکه ورځ باندې جلال آباد ښار خو بیخي داسې وي چې د پښې ښودانې ځای پکې نه وي او په تېره بیا تفریحي ځایونو کې او د دې ترڅنګ په هغه ځای احوال هم له تاسو سره شریکوم چې وګورئ چې هغه ځای څنګه دی د هغه ځای بازارونه څنګه دي د هېوادوالو هغه کومې ورځنۍ بوختیاوې او هغه ستړیاوې چې دي د هغوی نه دلته سکون اخیستلی شي که نه شي اخیستلی راسره پاتې شئ هېوادوالو دا د نږدې کېږو د خیره د بیسودو پل هغې سر ته دې خوا سر ته یې کوم چې جلال آباد ښار طرف ته دی نو تاسو راسره پاتې شئ کمنټ کې راته حتما دا ولیکئ چې کوم ځای ته نور لاړ شو تاسو دغسې خپرونې برابرې کړو او دې تر څنګ راته دا ووایئ چې زه به خواري کوم چې په لاره باندې یو نیم هېوادوال هم وغږوم چې راسره ملګری کېږي د هغوی سره هم کیسې وکړم چې هغوی څه وایي او دې تر څنګ هغه هېوادوال چې د څارخ په څار باندې یو څه نیم څه پلوري د هغوی سره هم کیسې وکړو دغه موټر شوي ده تاسو وګورئ موږ هېواد داسې ښایسته موټر شویانې لري نه پوهېږم ګاک ورته نه دی راغلی تر اوسه پورې څنګه چل دی جمعې ورځ ده او دغه چې بیا دی نوی چوک زه فکر کوم د ناکامورا په نوم دغه چوک دی ډاکټر ناکامورا تیتسو ناکامورا جاپانی ډاکټر چې و فکر کوم دا چوک د هغه له مړینې نه وروسته دغه چوک جوړ شو خو داسې خاص پرېسته نه دي لیکل شوي خو دغه د بیسودو پل نه چې راواوښتلې جلال آباد ښار طرف ته بیا دلته دوه لارې دي دا یوه لار چې ده داسې کامې اډې ته وتې ده هغه یوه لار چې ده مستقیما مخابرات چوک ته وتې بیا مخابرات چوک کې بیا دوه لارې دي چې یوه لاره یې بیا پښتونستان ورته وتې ده بیا یو کامې اډې ته راغلې هغه دغه دوه لارې دي ګورئ دغه لار چې ده د کامې اډې چړۍ ته وتې ده او کامې اډې ته وتې ده چې موږ پرې داسې راغللو او هغه لار چې ده بیا هغه بیا تللې ده سیدامې ته بیا په دغسې موټرې ځي او تر څنګ یې نورو ځایونو ته پرې ځي خو مستقیم مسیر چې دی ملک جان واټ دی ملک جان واټ ته سیده هغه سړک وتی دی او موږ هم رابطې رسېدو په خیر سره د بیسودو پل ته اوس د بیسودو پل نور په خیر سره شروع کېږي او خواري به کوو چې په دغې مسیر باندې هغه هېوادوال چې یو څه نیم څه د سړک په سر پلوري د هغوی حال احوال هم له تاسو سره شریکم او د دې تر څنګ دغه ښایستونه هم له تاسو سره شریکم تاسو وګورئ جلال آباد ښار بیا ماشاءالله په هندي رکشو باندې ښکلی دی زړې رکشې چې تاسو ګورئ یو موټر تېرېږي او 10 دانې رکشې هغه څنګه ټاپه ده چې جانانه خپل وطن ته راشه انسانان نشته رکشې ډېرې دي معنې نو جلال آباد ښار بیا په دغې زیړو رکشو باندې مې یو څه ښکلی دی دغه د تیلو پمپ دی تاسو راسره پاتې شئ تر وروستیو د خپرونې او که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم هغه درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې ورسېږي او په کامنټ کې راته ضرور ووایئ ضرور ولیکئ چې
څه ډول خپرونې غواړئ؟ آیا داسې خپرونې ته نورې برابرې کړو که نه کړو برابرې؟ او که برابره وي کومو سیمو ته لاړ شو؟ تاسو د خوښې کوم ځایونه دي؟ ستاسو د ارزوګڼې کوم ځایونه دي چې په خواب کې تاسو وخت تېر کړی دی یا برحاله هغلته اوسېږئ؟ نو دا هم راته ووایي. ماشاءالله د پسرلي په راتګ سره جلال آباد ښار د نارنجو د یوې خوشبو نیولې ده چې ډېر خوندوره خوشبو ده او ډېر کیف کوي. او د جلال آباد ښار نو په خیر سره همیشه بهار شو، خو یو دوه میاشتې وروسته په خیر بیا دیګ بخار کېږي ځکه چې دا ډېر ګرم دی جلال آباد ښار. خو د جلال آباد ښار اوړی هم خوند کوي، ژمی هم خوند کوي، پسرلی هم خوند کوي، ځکه چې هر ځای ته لاړ شي نو د جلال آباد د ښار یادونه به درسره وي او جلال آباد ښار د هېچا نه هېر کېږي ځکه چې دا بل رقم خاوره د جلال آباد د ښار ډېر یو خوندور او له سکونه ډک ښار دی. دا وګورئ هېوادوالو دغه لاره باندې دغه هېوادوالو دغه تازه مېوې ایښې دي، خرڅوي یې، د دوی هم ښه دی کاروبار جوړ دی دغلته. تاسو هېوادوال ګورئ چې ډېر او پلور کوي. ځینې هېوادوال د میلې لپاره چې راغلي هغوی دلته یو څه نیمڅه اخلي او هغه هېوادوال چې دلته یې دغه ریړۍ لګولي په خاطر دې چې یو څه نیمڅه خرڅ کړي. د دواړو کار روان دی، هم د اخیستونکو کار الحمدلله روان دی او هم د خرڅوونکو. بابا وګورئ چا سره پیسې شماري. داسې د بېسودو پل سر ته اوس راورسېدو په خیر سره. داسې به وکړو چې کوز ولاړ شو او کوز دغه ته ډېری هېوادوال راغلي دي، ځینې کرکټ کوي، دغه د ګوړې ګاڼې درسره وګورئ دغه نه شربت جوړېږي. ځینې هېوادوال راغلي دي کرکټ کوي دلته او ځینې هېوادوال راغلي دي همداسې خوراکونه یې ځان سره راوړي، چای راوړی ځکه مازدیګری دی او خوندور موسم دی. نو تاسو راسره پاتې شئ. دغه د بېسودو پل دی نو له هغې اخوا ته بیا د کونړ اډه ده. تاسو ته چې مې وویل کونړ اډې ته مو بیایم هغه په خیر سره وروسته شي. خو له هغې وړاندې به راشو دلته دا د بېسودو پل لاندې چې کوم هېوادوال د تفریح لپاره راغلي دي او تفریح کوي د دوی له حاله به مو خبر کړم چې دوی څنګه دي. هغوی په لومړي قدم کې دغه ګلاني ماشومان وګورئ څومره ښایسته موسیقي دی. دغه ځای کې اوبه دي، په دې اوبو خو موږ نشو اوښتلی. داسې چل به وکړو چې کوز هغلته یوه د پلچک دی چې په هغې باندې اوښتل کېږي سره. زه به کوشش وکړم چې په هماغې پلچک راواړم تر څو له اوبو پورې غاړه چې کوم هېوادوال دي د هغوی سره کیسې وکړم. څومره خوندور منظر دی هېوادوال، تاسو وګورئ. دغه موږ ورته څیرلي وایو، وزې ورته وایو، مېږې هم پکې دي دې کې دننه. لږ را سره تم شئ هېوادوالو، په خیر سره ور اوړو.
د پورې غاړه ورځو د هېوادوالو سره به هغلته کیسې وکړو. ډېر ښایسته خوندوره شنه سیمه ده. اوبه دي څرنګه هېوادوال راغلي دي، ځینې پلور کوي او ځینې پیر کوي، یعنې اخیستل او خرڅول کوي. سره پیکوړې پخېږي، سمبوسې پخېږي، شیدو چای پخېږي هغې خواته. کوشش به مو همدا وي چې ستاسې پر شونډو مسکا راولو او داسې احساس ونه کوئ تاسو چې موږ مسافر یو. داسې احساس وکړئ چې په خپل وطن کې یو او هڅه به مو دا وي چې پر وخت تاسې د دې هر څه لیدلو برخمن کړو. دغه د په خیر سره هېوادوال راورسېدم. دلته د کاکا ګوري چې جاله خرڅې فکر کړو. هغې خواته ماشومان لګیا دي، څومره ښایسته ساتیري کوي. دغې ته جمپینګ وایي. داسې کېږدۍ په شکل دی، دوی پرې ټوپونه وهي، خو لاندې پکې فانرې دي ټولې. هغه فانر په واسطه دوی ښکته پورته کېږي سره. تاسو ورته وګورئ. مخکې ما یادونه وکړه چې جلال آباد ښار د ژیړو رکشو ښکلی دی. یو موټر او 10 ژیړې رکشې، 10 هم زیاتې دي. هڅه به وکړو چې په دغې خوا به ورشو، وګورو چې دې خواته څه دي او هېوادوال څه کوي. ځکه چې هڅه مې دا ده چې دغه د سیند ځینې منظرې هم راواخلم. سیند هم په خیر سره په تاسې باندې ګورم او ډېر یو خوندوره سیمه ده. ځکه زه خپله اکثره وخت چې ستړی شم د چکر او تفریح لپاره دې سیمې ته راځم. کامرې هم راسره ناځواني وکړله، مخې ښکته واړه، خو زه بېرته ښه شوه په خیر سره. هېوادوالو دا وګورئ، دغلته زموږ او تاسو هېوادوال راځي د چکر او تفریح لپاره. دغلته هغه کومې د اونۍ ستړیاوې چې دلته پرېږدي او ځانونه ریفریش کوي او ډېر خوندور ځای. زه خپله چې وخت نه د جمعې ورځ رخصتي شي دلته راځم، خو نن مې وغوښتل چې په تاسو باندې دغه ښایسته سیمه وګورم. دا د جلال آباد ښار بېسودو پل لاندې چې کوم چمن دی او د سیند په غاړه باندې دغه هېوادوال راځي، دغه ته کرکټونه کوي. تاسو ورته وګورئ. فکر کوم چې زما کامره وخته نه همداسې کږه وه. بخشش کوئ هېوادوالو، ځکه چې زه هڅه ډېره کوم چې ښایسته سیمې راوالم او طبیعي راوالم او تر تاسې ضروره څوم چې هغه ستاسې د زړه سکون پرې وشي او داسې احساس ونه کړي چې تاسې په پردي وطن کې یا د خپل وطن د لیدلو پوره مینه هم پرې ماته شي. هڅه کوم چې ډېر څه وکړم، ډېرې ځایونه راواخلم، خو دغه ته به دغه غاړه باندې وګرځېږم. دغه پورته چې ګورئ هېوادوالو، دا د بېسودو پل دی. د بېسودو پل دی، هغې طرف ته یې بیا د کونړ هډه ده. د بېسودو پل هغې اړخ ته چې پرتې ولسوالۍ دي، یو خپله بېسودو ولسوالي ده، کامې ولسوالي ده، خیوې ولسوالي ده د ننګرهار او درې نور ولسوالي ده د ننګرهار. د بېسودو پل هغې اړخه پراته دي، هغه په دې پل باندې تېرېږي او دوه هغه ولایتونه چې پارک بلل کېږي او طبیعي ښکلاوې لري او ښکلې ښکلې منظرې لري، کونړ او نورستان، هغه هم په دغې پل باندې تېرېږي. د هغې ولسونه کونړ او نورستان هم دې خواته پروت دی. نو ډېر خوندور ځای دی. تاسو وګورئ راسره هېوادوالو. داسې پسې مخ ته ورځو او مخکې ګورو چې مخکې څه دي. تاسو راسره پاتې شئ. تاسو چل به وکړو هېوادوالو چې دغې سلام علیکم. خاصه خیرت دی. قدرې د رکشه وینځئ. دا هېوادوالو ګورئ، دوی په خیر سره لګیا دي رکشه وینځي.
نو ما چې درته مخکې ویل چې د تفریح او سکون لپاره ځای دی هغه بیا همداسې وي چې هم تفریح وکړي او هم کار داسې چې دغه موټرې په 50 افغانۍ فکر کوم موټر شوي کې وینځي خو دلته دوی خپل ساعت هم تېروي خپله تفریح هم کوي او خپلې موټرې هم وینځي کلالي ماشومان وګورئ چې څومره خوښه او خوشحاله دي دغه اوبو ته دا خواته هېوادوال ځوانان او ماشومان لګیا دي دوی په خیر سره والیبال کوي سره تاسې وینئ زه هڅه کوم هېوادوالو چې کم وغږېږم او ډېر ځایونه به تاسو باندې ووینم خو هغه څه چې ډېر مهم و د هغې په اړه به تاسو معلومات درکوم تاسو راسره پاتې شئ داسې به په دغه ځایونو کې وګرځېږو وبه ګورو چې څه کېږي دلته ځکه هېوادوال راغلي دي ډېر په لوړه کچه او دلته لګیا دي په خیر سره څه عکسونه باسي څه خوراکونه کوي څه کرکټونه کوي څنګه چل دی والکه جوړې په خیر یې کرکټ کې کوم ځای نه راغلی په خیر سره په نغرو نه دلته راغلی یاستئ څنګه د میچ هم په کومه خوا روان دی ګټۍ که ویالۍ روان دی نو معلومات څنګه چې زه سره خبرې کوم نو بال خو ما نه ورکوي بعض سپیډ کې خو نو بال کوي زه ورځه تا نه بالم شپږیزه یې پرې ووهله دوی په ټیم باندې دا ورته خفه ولاړ دي خواته هېوادوال وګورئ شین چین او شجن کوي زه نمک دلته فټ کړم خپل ځان ته دا هېوادوال لګیا دي شین چین او شجن کوي په خیر سره او هغلته چای پخېږي دې خواته کرکټ دی دا هغه څه دي هېوادوالو چې تاسو په خپل راسره ګورئ او ننداره کوئ یې هڅه به وکړم چې ډېر دغه ځایونو کې وګرځېږم تاسو راځئ دغه دی سماوار هم در باندې وګورم دغه چای پکې پخېږي دغه بیا پیالې دي چاینکې دي ځینې هېوادوالو خیمې والي دلته او د یاده باید ونه باسم چې دلته د ډېرو ولایتونو نه هېوادوال راغلي دي ځکه د اختر رخصتیانې دي تېر هفته اختر و په خیر ډېری هېوادوال راغلي دلته دغه موټر دی چې ټولې مینځل شوي دي خو ځینو لا کار روان دی لا مینځل کېږي سره دلته داسې چل به وکړو هېوادوال چې به کوز لاړ شو بیا په خیر سره هغسې راتاو شو که وخت و نو داسې به په بیسوت باندې هم تېر شو په خیر سره او تر کونړ هډې به مو تاسو بوځم بېرته به م کونړ هډې نه راتاو کړمه د جلال آباد ښار مخابرات چوک به در باندې وګورم ممکن یو څه تیاره هم شي شپه هم شي خو د جلال آباد ښار د شپې لخوا لا خوندور کېږي ځکه چې په څراغانو روښانه کېږي ګروپونه بلیږي او لا خوندور کېږي جلال آباد ښار تاسو راسره دا سیمې ننداره کوئ هېوادوالو داسې به کوز لاړ شو هېوادوالو او هغه سیمو کې ځینې هېوادوال لګیا دي کرکټ کوي چې د هغوی څه حال دی همدارنګه موټرې مینځي سره بیا که وشو په هغه اړخ به راتاو شو ځو به په خیر سره تر کونړ اډې پورې شپږیزه یې وواله زه فکر کوم په شیان ورونه دي ځکه چې غټه شپږیزه یې وواله
ګټه ورکړي خبره ختم کړي هغه د کله خوځي کله دی خوځي ګټه ورکړه خبره ختم کړه تاسو زړه څنګه کېږي ما هېوادوالو په همدې ځایونو کې لږ ګرځو ډېر نه شي راسره زړه تنګ نه شي وایي به چې شنه شنه چمنونه راباندې ګورې خو همدغې کې خوند دی او د خپل هېواد هغه حقیقي مینه دغلته په دغه ځایونو ماتېږي ځکه تاسو به دلته ډېر ګرځېدلي یئ دلته به مو ډېرې چکرې وهلې وي کرکټونه به مو کړي وي تفریح به مو دغه ځایونو کې کړې وي ځکه چې د تفریح لپاره دا ښه ځایونه دي په جلال آباد ښار کې د بېسودو پل لاندې دغه ساحه ده همدارنګه شیرزي لوبغالی چې اوس په شهید معلم اولګل کرکټ لوبغالي باندې بدل شوی دی هغې تر څنګ سراج الامارت بڼ دی اخواته امیر شهید بڼ دی دا د تفریح لپاره ښه ځایونه دي اخواته د تورخم په لاره چې ځي بیا هغلته عیدګاه جومات دی ښایسته ځای دی نو موږ به هڅه کوو نن دلته راغلو که څه چېرته ستاسو دا خپرونه خوښه شوله هڅه به کوو چې په خیر سره سبا هلته لاړ شو تاسو راسره په کمنټ کې ولیکئ چې کوم ځای ته لاړ شو په خیر سره بله ورځ داسې به وکړو چې هغه هېوادوال ډېر کوز دي او دوبیلې ته راورسېدو نور د سیند دې غاړه هغه غاړه خو نه یو داسې به په قلار قلار لاړ شو هېوادوالو تاسو ماشاءالله د لمر سترګه هم ګورئ چې هغسې په غړغړه ده موږ ورته غړغړه باندې وایو هغه کوزېدو حالات کې ته ګورئ څومره ښایسته منظر دی دې خوا ته بېسوده پول هم درته ښکاري دا ځایونه به در باندې وګورم هېوادوالو تاسو یې ننداره کوئ که چېرې دا خپرونه ستاسو خوښه شوله او په کمنټونو کې هر ځای ډېره رایه واخیستله نو موږ به هڅه وکړو کوشش به دا وکړو بخیر سره چې بله خپرونه به درته په هماغې سیمه کې برابره کړو همدغسې ټکی په ټکی به درته هر یوه کوڅه در وښایو خیر دلته هم هېوادوال لګیا دی کرکټ کوي دا موټرونه تاسې ګورئ هغلته موټرونه دې وینځل کېږي سره داسې به غلي غلي لاړ شو تاسو راسره پاتې شئ هېوادوالو ښه هېوادوالو داسې شو چې په خیر سره بېسودو پل دغه ښکلا به د دې خوا نه به داسې ښایسته را نه شي ځکه چې لمر دی او د لمر په واسطه داسې خاص نه لیدل کېږي خو که چېرته وخت و او له دغې ځای نه په خیر سره په وخت ووتو نو همداسې به په پول باندې تېرېږو هلته ډېر رش هم دی موټرې ډېرې په قطار کې ولاړې دي کونړ اډې ته به لاړ شو په بېسودو پل به واوړو او که چېرته ونه شو نو انشاءالله حتما چې په بله خپرونه کې به حتما درته هغه ځایونه هم در وښایو او تاسو راسره په کمنټ کې حتما ولیکئ چې له دې وروسته کوم ځای ته لاړ شو او څه ډول خپرونه درته برابره کړو ډېره مننه چې راسره یاستئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې په وخت تر تاسو درې ورسېږي ډېره مننه که چېرته وخت و انشاءالله حتما ځم خیر سره او د پورته کونړ اډې پورې ځمه بیا له کونړ اډې نه هغه سره تاویږم بیا به په خیر سره مخابرات چوک او ملنجان ورته ورځو خو که چېرته وخت نه و نو زما د همدلته خدای په امان ډېره مننه په خیر اوسئ کور مو آباد سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې